بیا هم ستړي مشي درنو دوستانو. پټان افغان مو یو ځل بیا په پښتو کمپیوټر زده کړو خپرونه کې هرکلی کوم. د بلاګر په دې کورس کې باندې په دې باندې کار وکړو چې په بلاګ کې د خبرتیا زنګوله څنګه زیات کړو. څه مطلب د دې نه مطلب دا، تاسې که چیرته ځینې ویب سایټونه لیدلي وي، مثال نن ټکی اسیا، چیرته تاسې نن ټکی اسیا راواړوئ او زما نت لږ نسبتا کمزوری دی. تاسې که چیرته وګورئ دلته یو زنګ اپشن دی، دا ګورئ. نو که چیرته تاسې په دې باندې کلیک وکړئ، دوی چې هر کله نوی پوسټ کوي هغه به تر تاسې در رسیږي. نن به موږ په دې خپرونه کې په همدې باندې کار کوو چې دغه زنګوله څنګه موږ په خپل ویب سایټ یا بلاګر باندې ولګو. راځو د دې دپاره یو ویب سایټ دی د ون سیګنل په نوم باندې onesignal.com. دلته به راشئ، ستاسې چې هر ډول دغه آیکن په کار وي په هغې به کلیک وکړئ. مثال ویب پش زموږ په کار دی، نو په کوم د هغې سره چې تاسې دلته اکاونټ اوپن کوئ هغه به کلیک کوئ. مثال زه ګوګل اکاونټ دغه کوم، اګریمنټ ورکوم ورسره. له دې نه وروسته دوی غواړي چې خپل جیمیل دی دلته راجستر کړه موږ سره. نو زه راځم په خپل جیمیل باندې کلیک کوم. کله چې تاسو onesignal.com اوپن کړئ نو په هغې کې به تاسو ته داسې یو مینو راشي، به شي اډ ا نیو اپلیکیشن، دې باندې به کلیک وکړئ، نوم به ورکړئ. مثال پښتو لیکنې، دې نه وروسته کریټ وهم او په کریټ کې ځینې دغه دي دلته چې باید شي دپاره موږ جوړو، ویب پش جوړو. نو ویب پش باندې کلیک کوم، نیکسټ وهم. دلته راځو په دې باندې کلیک کوو، د بلاګر د خاطر زموږ په کار دی نو بلاګر باندې کلیک کوم. او له هغه نه علاوه خپل د ویب سایټ نوم دلته ورکوو. راځو خپل ویب سایټ ته، د دې دا لینک هم کاپي کوو ځکه دلته په کارېږي. ویب سایټ نوم زموږ دی پښتو لیکنې، او دلته لینک ورکوو. له دې سره په څنګ کې که چیرته تاسې غواړئ پرومپټ دا به پکې اضافه کوو. څه ډول دغه ستاسې په کار دی، کوم سایز کې دی، لارج دی، سمال دی، میډیم دی، کوم کلر یې وي، دې ځای نه ورته کلر تغییرولی شئ. داسې تور کلر کې هم په کار دی. او که چیرته تاسې غواړئ چې ټکس تغییر کړئ، د خپلې خوښې ټکس پکې ولیکئ. نو مثال دلته زه ورکوم همغږي. په همدې شکل هغه ټکس میسج چې تاسې غواړئ دلته ولیکئ.
ځینې لیکل دلته وکړه په کوم طرف ته دې وي رایټ شکر او له دې نه وروسته راشئ سیو ووهئ وینډوز دپاره هم پکار دی او راځو په سیف باندې کلیک کوو کله مو سیف کو اوس راځو کوډ ته کاپي کوډ دغه زمونږ آی ډي ده دغه کوډ کاپي کوم دا زه کاپي کوم راځم دلته یو بل کوډ دی بلاګر کوډ دا کوډ دلته که تاسې وګورئ یور اپلیکیشن آی ډي دا به دلته پیسټ کړئ کاپي به یې کړئ که چېرته دا کوډ تاسو سره نه وي تاسې کولی شئ زه لاندې په ډسکرپشن کې ورکوم له هغې ځایه بیا واخلئ نو را به شئ خپل ویب سایټ ته یا بلاګر ته دلته به راشئ لیاوټ ته او په لیاوټ کې به یو نوی ګیجټ اضافه کړئ سر زه غواړم دا دلته ور اضافه کړم دلته یو ګیجټ اډ کوم HTML جاوا سکرپټ او په همدې ځای کې پیسټ کوم سیو وهم دې ځای نه هم سیو کوم اوس راځم بلاګ ویو کوم ګورم چې زمونږه دا خبرتیا زنګوله پرې راځي یا نه تاسې ګورئ چې دا دغه مونږه کوم دغه غوښته هغه هم پکې اضافه کړه درنو ملګرو دا اوس زموږ د نن ورځې خپرونه تر هغې چې له یو نوې خپرونې سره ستاسې په حضور کې حاضرېږم په لوی الله تعالی مو سپارم خدای په امان